د شهزاده او سوالګر د غږیز کتاب 14مه برخه. د احمقانو لومړی پاچا. مایلز هندن له ساوت وارک سره نږدې په چټکو ګامونو د لندن د پله خواته روان و، په دې هیله و چې مطلوب کسان به ژر تر ژره په لاس ورشي. دغه ځوان چې له هر لاروي څخه به یې پوښتنه کوله، آخر وتوانید د ساوت وارک په شاوخوا کې د کوچني شهزاده څرک ولګوي، مګر تر زیاتې پلټنې وروسته یې هم څه ترلاسه نه کړل. ماښام ستړی ستومانه د یو واړه میلمستون مخې ته ودرېد. د ماښامنۍ خوړلو لپاره ورننوت. تر ډوډۍ وروسته د خوب لپاره خپل کور ته ولاړ. هندن فیصله وکړه چې سبا له لمر څرک سره بیا پلټنې ته کش شي، هر ځای ته سر ورایسته کړي او د اړتیا له مخې د ښار تر هر کونج ولټوي. پر کټ اوږد وغځېد، هماغسې چې په فکر کې ډوب و. له ځان سره یې وویل هلک به خامخا د خپل مصنوعي پلار له منګولو څخه د خلاصون په نیت د تېښتې کوښښ کړی وي. ښه نو که کامیابه شو څه به وکړي؟ آیا زما د لیدو لپاره به لندن ته راشي که یا؟ مګر سر یې خلاص دی چې دا یوه لویه اشتباه ده او څارونکي به یې بیرته پیدا او ټینګ کړي. نو زما په خیال سیده هندن هال ته ځي. ولې نشي ولاړ؟ آیا ما ورته ویلي نه و چې غواړم هندن هال ته ورسره ولاړ شم؟ نو زه باید یو کار وکړم، د مونیکس هوم د لارې کنډ ته ولاړ شم، ټوله ځنګلونه ولټوم او د هر لاروي څخه یې په هکله پوښتنه وکړم. د شهزاده ماجرا. کله چې هغه بدرازه سړي چې د میلمستون د مزدور د لندن پله په پای کې په سترګو شوی و ولیدل، استولی کس یې له شهزاده سره یو ځای په رانږدې کېدو دی. له دې پرته چې څه ووایي یا نا آرامه شي، د هغوی تر رارسېدو پورې منتظر شو. کله چې هغوی راورسېدل تر شا پې پسې شو. د دغه سړي کیڼ لاس په غاړه راځوړند و او یو شین ټوکر یې پر سترګو پورې تړلی و. دا چې یو څه ګوښېده نو لکړه یې هم لګوله. استولی کس د ساوت وارک په ودانیو کې شهزاده په ځان پسې کړی و. له ښاره د باندې لوی واټ ته له رسېدو سره سم شهزاده په خشم شو، ودرېد او ویې ویل مایلز هندن باید په ما پسې راغلی وای، نه دا چې زه پسې ورشم. نو معلومه شوه چې هغه یو ډېر ګستاخ او سپین سترګی سړی دی. د دې ځایه به شور هم ونه خورم. ناپېژان مامور ورته وویل څه خبره ده؟ شور به ونه خوري؟ انډیوال دې په ځنګله کې ټپي پروت دی. شهزاده وروځې سره ننایستې او ویې ویل ټپي دی؟ اوف خدایه، چا دومره زړه کړی چې هغه زخمي کړي؟ ژر شه در روانېږه، وخت باید ضایع نه کړو. ژر کوه هله، زخمي دی. په خدای قسم هغه سړی چې دی یې زخمي کړی دی دوک زوی هم وي، پر خپل دغه کار به پښیمانه شي. دواړه تر یو څه لار وهلو وروسته ځنګله ته ورسېدل. مامور شاوخوا سترګې وغړولې او د ونې هغه ښاخ ته چې په مځکه کې یې ښخ کړی و او یوه ریښکه یې پورې تړلې وه نږدې شو. ځینې تېر شو، دویم، دریم او وروسته څلورم ښاخ ته ورسېد او همداسې یې خپلې لارې ته ادامه ورکړه. دا څانګې د مرموزې لارې د نښانې کولو لپاره ودرول شوې وې. شهزاده او مامور ناڅاپه د ځنګله په منځ کې یوه خلاص میدان ته ورسېدل. هلته د یوه دهقان کور کنډواله راښکاره شوه چې د سکرو لوګیو توره اړولې وه. دوی ته نږدې یو ګودام هم ښکارېده. شاوخوا د ژوند هېڅ نښه نه تر سترګو کېده. پر ځنګله بشپړه چوپتیا خپره وه. تر شهزاده یو څه وړاندې ولاړ مامور هغه ګودام ته ننوت.
هلته دننه هم څوک نه و. شهزاده پر معنادار انداز شاوخوا ته وکتل. وروسته مامور ته ځیر شو او ویې ویل: نو هغه چیرې دی؟ یوه اوږده او له ملنډو ډکه خندا پورته شوه. شهزاده د لرګي یوه نیمه سوځېدلې دړه له مځکې ور اوچته کړه او د خپل سر له پاسه یې سره وچورلوله. په دې پسې مامور یوې بلې اوږدې او ویرونکې خندا ته کش ورکړ او دا یې مجبور کړ چې شاته وګوري. همغه کس چې لاس یې په غاړه کې و او د پلو پر سر ورته منتظر و، دا مهال د ګودام د دروازې مخې ته ولاړ و. شهزاده به له خشمه ډکه لهجه ورته وویل: څوک یې او دلته څه کوې؟ هغه په ملنډو ته ورته انداز وویل: بس که بې عقل کېږه مه، بیا هم د خپل پلار د پیژندلو څخه انکار کوې. ته زما پلار نه یې، زه تا نه پیژنم، زه بادشاه یم. ورشه زما یو نوکر ته ورغږ که چې دلته راشي. که مې فرمان ونه مني خپل خاص عسکر ته به امر وکړم چې ټوټه ټوټه دې کړي. جان کانټي په خشم مګر ورو ځواب ورکړ: زویه که ته بې له شکه لیونی شوی یې، نه غواړم چې ودې وهم، مګر که مې مجبوره کړې دا کار به هم وکړم، تر څو پورې چې دلته یو ستا غروپر او اوتې بوتې پر ما هېڅ تاثیر نه کوي. خو ستا د ښه سر خلاص وي چې بې ځایه خبرې به نه کوې، ځکه ممکن موږ خپل دغه د پټېدو ځای بدل کړو. ما قتل کړی او په دې شاوخوا کې د اوسېدو حق نه لرم، نو باید خپل نوم واړوم. زما نوم نور هوبس جان هوبس دی او ستا هم جک. دا نوم خو به درڅخه نه هېرېږي. هان ښه اوس دا راته ووایه چې مور دې چیرې ده؟ کوم ځای چې مو سره ټاکلی و هلته مې پیدا نه کړه. ته په خبر یې چې هغه چیرې تللې ده؟ کوچني شهزاده په تروش مخ وویل: ستا د دې بې سرو پښو خبرو د لاسه نږدې دی چې لیونی شم. زما مور مړه شوې ده، پلار مې بل واده کړی او خویندې مې په قصر کې دي. له شهزاده سره راغلی کس په لوړ اواز خندلو ته پښه ورکړه. شهزاده خپل څوک د هغه لوري ته ونیو. مګر جان کانټي یا هم په نوي نامه جان هوبس لاس اوچت کړ او ورته ویې ویل: چوپ شه، ته خو پوهېږې چې دا هلک لیونی دی او عقل پر ځای نه دی. جکه ته هم بس که، اوس ډوډۍ درته راوړم. جان هوبس او هوګو په ورو ډول تر خپل منځه په خبرو شول. کوچني شهزاده چې له هغوی سره د خبرو له امله ستړی شوی و، د ګودام پای ته ولاړ او پر یو هواره بورۍ وغځېد. پر ځان یې د ټوکر پر ځای یو څه شپشتې واچولې او په فکرونو کې ډوب شو. د شهزاده زړه له غمونو او پریشانیو ډک و، مګر د پلار د بیلتون ویر تر ټولو ډېر ځوراوه. فقید پاچا اتم هنري د خپل ولس په آن تل یې ویرونکی، داسې یو وحشي دیب چې د سترګې په یوه اشاره یې ښایي بې شمېره خرابۍ پېښې کړې وای. خو دغه ډارونکی انسان د خپل زوی په زړه د مینې او مهربانۍ نښې پرېښې وې. کوچني شهزاده د خپل پلار د رنګینیو او له نازونو ډکو خاطرو د رایادولو له اغېزه خپلې سترګې په غمجنو اوښکو لندې احساس کړې. ستونی یې سره ونښت او په همدې ویرجن حالت کې خوب په مخه کړ. څو ساعته وروسته راویښ شو. لږه شیبه پر بورۍ همداسې بې حرکته پروت و او له ځان څخه یې وپوښتل: خدایه زه چیرې یم؟ څه راپېښ شوي دي؟ دغه شیبه یې د باران د څاڅکو د اورښت اواز چې دریا ته ورته و واورېد.
په بورۍ یې د باران څاڅکي ورېدل. ځان یې سره ټول کړ او تر بورۍ لاندې شو. ناڅاپه د یوې کړسنده خندا او د چغې غږ ټکان ورکړ. سر یې اوچت کړ. ویې لیدل چې د ګودام په پای کې د یوه ژبغړان د اور پر شاوخوا د څو عجیبو او غریبو انسانانو کړۍ راتاوه شوې ده. هغوی داسې کسان ول چې دی هیڅکله د لیدو تصور هم نه و کړی. د هغوی په منځ کې ډول ډول انسانان لیدل کېدل. ځینو یې هډور او غښتلي بدنونه لرل چې پینه پینه جامې یې اغوستې وې. اوږده ویښتان یې ولول او د مخونو پوست یې لمر سوځولی و. څو بدرنګه او دردمند ځوانان هم پکې تر سترګو کېدل. په هغوی کې ړانده سوالګر چې پر سترګو یې بنداژونه پیچلي ول، فلج او د لرګینو پښو لرونکي خلک چې پر لکړو ګرځېدل او وحشي څېرې یې وې. یو تورپوستي چاقو تېره کوونکي مسګر او یو عجیب و غریب دلاک د خپل کار د وسایلو سره ناست و. آن داسې مېرمنې هم پکې تر سترګو کېدې چې لا 30 کلنۍ ته رسېدلې نه وې. د هغوی څېرو سړي ته جادوګرې ښځې ور یادولې. ځینې شیدې خوړونکي ماشومان هم پکې ول چې مخونه یې د بوډۍ په شان ګونځې شوي ول او د ړندو کسانو له سپیانو سره یې لوبې کولې. هغوی پر اور راڅرخېدلي او یو له بله سره غږېدل. په کړس کړس یې خندل او پرې بوخت ول. کله چې یې د شرابو بوتلونو سره لاس په لاس کړل او پکې موجود مایات یې وڅکل، یو تن په لوړ آواز وویل: غزله غزله ووایئ. یو ړوند پاڅېد، له سترګو یې بنداژ خلاص کړ او په خپلو روغو رمټو سترګو یې په خوښۍ ناستو کسانو ته وکتل او په لوړ آواز یې سندره پیل کړه. دا چې سندره د سمندري غلو په ځانګړې لهجه وه، د شهزادۍ په معنا هېڅ سر خلاص نه شو. خو سره غونډ کسان ټول په پوهېدل، تر دې چې ټولو په اصطلاح ړانده کس سره خپل غږونه یو ځای کړل او غبرګه زمزمه یې ورسره شروع کړه. غږونه دومره اوچت او ویرونکي ول چې د ګودام چت یې په رېږدېدا راوست. تر سندرې وروسته بیا بانډار پیل شو. یوه تن له جان هوب څخه وپوښتل: دا ډېر وخت مو نه وي لیدلی، آخر به څه چمکوې؟ جان هوبس وویل: کمې قتل نه وای کړی، تر اوسه به په لندن کې وای. تر کلي د ښار ژوند ښه دی. زما په کسب هم په ښار کې ژوند تېرولی شوای، خو بدبختانه چې داسې ونه شول. نور د څه وخت لپاره ښار ته سر نشم ورایسته کولی او باید په کلي کې پاتې شم. هوبس د غلو مشر ته چې ټولو رافرل باله وویل: تاسې څو کسه یاست؟ رافلر ځواب ورکړ: موږ اوس 25 کسه یو. 25 تنه د سپي ګرځېدونکي او جیب وهونکي غله. البته ښایسته ښځې مې لا په حساب کې نه دي راوستي. ځینې غله اوس دلته موجود دي، نور یخې منطقې یا د شرق خوا ته تللي دي. موږ هم د هغوی سره د یو ځای کېدو په نیت سبا سهار وختي پسې روانېږو. جان هوبس زیاته کړه: دلته په موجودو کسانو کې مې وین په سترګو نه شو. هغه چیرې دی؟ خوارکی هغه بدبخته چې پر نس سخت مین و، اوس د ګور خاورې خوري. تیر دوبی په یو پیښه کې ووژل شو. بیچاره ډېر زړور او هوښیار هلک و. هو رښتیا هم هوښیار او زړور و. ځای خالی دی، مګر معاینه یې توره بس دلې زموږ سره ده. غواړي یخې منطقې ته راسره ولاړه سي. خورا قوي او تکړه ښځه ده. تر اوسه هیچا په هفته کې تر 4 ورځې کمه نشه نه ده لیدلې. اوهو دغسې ده، ښه مې په یاده ده. ډېره زړوره او چالاکه نجلۍ وه. هر څونه صفت یې چې وکړم لږ دی.
د هغې مور ډیره آزاد خیاله او یو څه خاصه ښځه وه، که څه هم خورا مستبده او بد اخلاقه سپین سرې وه، مګر په یوس کې بیا خدای لکه د شیطان داسې ماغزه ورکړي وو. خو اخر یې دغه هوښیارۍ سر وخوړ. سپین سروکي بوډۍ دونه ورغوي وویل، فالونه یې وکتل او کتنې یې وکړې چې په یوې جادوګرې مشهوره شوه او د ښار قاضیانو یې په اور کې د ژوندي سوځولو حکم ورکړ. کاشکې خو هغه وخت ته هم هلته وای، کله چې د اور لمبو خړ ویښتان ور وسوځول او هغه د ډیره درد لکه مار سره اوښته، مخ یې سخت د غمه ډک معلومیده. هغه لحظه یې هم هغو بې عقلانو ته ښکنځل کول چې پر فال او ورغوي ویلو یې عقیده درلوده. زه خپله که 1000 کاله هم ژوند وکړم، لا به مې هم هغې چغې د غوږو څخه ونه وځي، بیخي لکه دا پرون چې مې اورېدلې وي. څونه خوږ بنډار یې و، څونه تنده او د اوره ډکه وه، څونه ښه غږېدله. په خبرو کې مې زړه ته نه لوېږي چې څوک دې پسې ورسیږي. په ښکنځلو کې یې هم جوړه درلوده. بد رد به یې په خورا فصاحت ویل. رافلر یو سوړ اسویلی ویست، ورسره جوخت یې د ځینو نورو ملګرو له خولو هم آهونه ووتل. په ټولو سرونه وځړېدل او غمجن شول، ځکه له ټولنې شړل شوي کسان دومره هم له احساس او عاطفې خالي نه وي لکه خلک چې فکر کوي. په تېره بیا چې د خپل یوه نابغه ملګري د ماتم پر کمبله کیني، ټولو سرونه ښکته اچولي او اغیزمن ښکارېدل. خو د بوتل د سر تر خلاصېدو او یو څه شرابو څښلو وروسته د ټولو خواشیني والوتله او بیرته یې تندي وغوړېدل. جان هوبس په خبرو راغی او وی ویل، زموږ په انډیوالانو کې بل داسې څوک هم شته چې یوه ټکه پرې رالوېدلې وي. رافلر وویل، هو، یو څو کسه شته. په تېره بیا په دا تازه راغلو یارانو کې یو کله ته ولاړ شه او خپله کیسه وکړه. یو کل پاڅېد او وی ویل، زما نوم یو کل دی. یو وخت بزګر وم او د خپلې ښځې او اولادو سره مې ډیره خوشبخته زندگی درلوده، مګر اوس مې نه ښځه شته، نه بچیان او نه هغه ژوند. غواړئ خبر شئ چې پر هغو څه راغلل؟ زه خپله هم پې خبر نه یم، شاید په جنت کې وي او یا هم بل ځای. د پاک خدای قربان شم، کوم څه چې ماته معلوم دي دا دي چې هغوی اوس په انګلستان کې نشته. زما بې ګناه او بوډۍ مور نرسه وه او د مریضانو د پالنې د لارې یې ډوډۍ پیدا کوله. یو ورځ یو مریض مړ شو. ډاکټرانو یې د مرګ داسې خاص سبب پیدا نه کړ، نو یې داسې خیال وکړ چې زما مور جادو پرې کړی او په دغه تور یې ژوندی د اور خورا کړه. یارانو د انګلستان قوانین دې ژوندي وي چې زما مور یې جهنم ته واستوله. د مور تر دغه وحشتناکه مړینې وروسته ما او ښځې مې فقر یا سوالګرۍ ته ملا وتړله او دلته هلته مو د مرګ څخه د ځان ساتنې په نعمت یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوله. خدا چې په انګلستان کې وږي کېدل جرم دی، موږ یې ونیولو او وهل ټکول یې راکړل. ماري یعنې ښځې مې د حالاتو تاب رانه وړ او اوس د مملکت په لویه هدیره کې ویده ده. هلکانو، د انګلستان د قانون په سلامتۍ اوس غواړئ خبر شئ چې پر اولادو مې څه راغلل. هغوی هم وږي شول او زه یې د نس ډکولو لپاره فقر ته مجبور شوم. بیا یې ونیولم او تر هر څه اول یې یو غوږ راڅخه پرې کړ. تر ایله کولو وروسته مې بیا فقر ته کش ورکړ. بیا ونیول شوم او دا پلای د غلام په نامه خرڅ کړم. وروسته یې په توده اوسپنه په باړخو د غلام اول توری غین راولیکه، په دې معنا چې د لرې څخه وپېژندل شم چې غلام یم.
خو د خپل خاوند څخه وتښتېدم او اوس ستاسې په منځ کې یم. مګر که ونیول شم دا ځای یې نښه چې پانڅۍ کوي مې. هو همدا د انګلستان قانون دی. دغه شیبه په ګدام کې یو اواز سر وپیچل شو او یو چا وویل ته به نور هیڅکله پانڅۍ نه شې، ځکه سر د همداننه د قانون د منځه ولاړ. ټولو د اواز خواته سترګې واړولې. شهزاده په ګړندیو ګامونو د اور او په راڅرخېدلو کسانو پر لوري را روان و. یو تن ځینې وپوښتل هلکه ته څوک یې؟ شهزاده په ډېر درانه انداز او له کوم تلوار پرته وویل زه د انګلستان پاچا ایډوارډ ټوډور یم. غله له خندا شنه شول. دا صحنه واقعا ډېر خندونکې وه. شهزاده چې د هغوی خندا یو څه متاثر کړ په بې پروایۍ سره وویل ای بدبختو کوڅه ګشتو خلکو، آیا زما د خاصې مهربانۍ مننه دا رقم کوئ؟ شهزاده لا همداسې خپلې وینا ته اړم و، خو د غلو د خندا په ځواک کې چې له هرې خوا راخپور و هیڅ چا هم اورېدلی نه شوای. جان هوبس څو ځله د یوه څه ویلو هڅه وکړه مګر بریالی نه شو. د لږې چوپتیا په راتلو سره هغه سخت زړی یا هوبس وویل یارانو دا زما زوی دی، لیونی شوی دی، خبرو ته یې غوږ مه نیسئ. خوارکي ته ځان د انګلستان بادشاه معلومیږي. شهزاده د نیوکې په ډول وویل زه ناحق ځان د انګلستان بادشاه نه بولم، زه واقعا بادشاه یم. تاسې به ډېر ژر د دې حقیقت خبر شئ، خو دا به تاسې ته ډېره ګرانه تمامه شي، ځکه زه به امر وکړم چې د هغه جرم د امله مو په دار کې چې د ټولو په مخ کې مو اقرار پرې وکړ. جان هوبس سره وغورځېد او وی ویل پوه نه شوم ته اوس دونه زړور شوی چې ما خطا باسي. ای مردار خوره کمې لاس در باندې پورته شو. دغه شیبه رافلر پاڅېد. جان هوبس یې پر ځیګر پرسوک وواهه او یوې خواته یې غوځار کړ. وروسته یې په خشم وویل اوف لاس دې ونیسه، څونه احمق یې، نه د باچا خیال ساتې او نه زما. که دې بیا داسې ګستاخي وکړه زه به دې خپله راوزړوم. رافلر بیرته هلک ته مخ کړ او وی ویل زوی جانه ته هم خپل انډیوالان مه ویروه، د دې ځای خبرې باید بل چیرې ونه کړې. دا چې ستا باچا کېدل خوښیږي هیڅ پروا نه لري، ته نور باچا یې، مګر که غواړې څوک دې ونه وهي کوښښ وکړه د بل چا په مخ کې دغه خبرې ونه کړې. موږ به غله لاره وهونکي او جیب وهونکي یو او شاید یو څوک راڅخه آزار هم شي، مګر په هر حال خپل باچا ته وفاداره یو. ټول غوږ راته ونیسئ چې څه درته وایم. رافلر غلو او لاره وهونکو ته وویل هلکانو ټوله په یوه آواز ووایئ د انګلستان باچا دې ژوندی وي، ژوندی دې وي ایډوارډ ټوډور. ناڅاپه ټولو ګناهګارو په یوه آواز وویل ژوندی دې وي ایډوارډ ټوډور. شهزاده چې په دې شعار خوشحاله شوی و مسکی شو. د درنښت په دود یې سر ښکته کړ او په غوڅه لهجه یې وویل زه ستاسې قهرمانانو څخه مننه کوم. ناببره د کړسنده خندا غږ اوچت شو او د ګودام چت سره ولړزېد. د چوپتیا تر بیرته راتلو وروسته رافلر په ټینګ او پرېکنده لهجه چې له شهزاده سره مینه پکې ښکاره ده وویل زوی جانه ته ډېر بلا هلک یې، ستا خبرې هم خندونکې دي هم خطرناکې. که ډېر ټینګار کوي چې یو بل نوم پر ځان کېږدي پروا نه لري کولی شي. مسګر چیغه کړه هلکو راځئ چې د بې عقلانو باچا نوم پرې کېږدو. یو څو غلو وویل ها ها ژوندی دې وي د بې عقلانو بادشاه. ځینو څو ځله د پیشو په شان میاو میاو نارې ووهلې. یو شمېر نور بیا د سپیانو غوندې واو واو وغپل. څو تنه داسې له خندا شنه شول چې د شا پر تخته پر مځکه ولوېدل.
دا مهال له یوه لوري د شعارونو په څپو کې لاسونه اوچت شول. اوهو راځئ تاج پرې ور په سر کو، بالاپوش ور واغوندو، لکړه په لاس ورکو، پر تخت یې کېنوو. ګړی وروسته غلو شهزاده له خپلې سلیقې سره سم سینګار کړ. د تاج پر ځای یوه تالۍ ور په سر کړه. د بالاپوش پر ځای یوه څیرې ټوټه پر اوږه ور واچوله. د لکړې پر ځای هغه اوسپنیزه میله په لاس ورکړه چې په مسګرۍ کې یې استعمالوله. وروسته یې له یوه بیلر څخه د شاهي تخت کار واخیست او شهزاده یې پرې کېناوه. ټولو غلو چې په مخ کې زنګنونه قط کړل خپل خیرن لستوڼي او سیرې لمنې یې پر خپلو له مصنوعي اوښکو ډکو سترګو وموښلې او په زارۍ او سوال ته ورته ډول یې وویل: ای مهربانه باداره، پر موږ رحم او مرحمت وکړه. ای عادل باچا، موږ ته په خپله شاهي لغته آرامي راوبخه. ای سخي حاکمه، پر خپلو غلامانو ورحمیږه. ای زموږ د مځکې لمره، د خپلې بښنې په رڼا متاوده کړه. تر تا قربان شو. د دغه ځای خاورو ته په خپلو پښو درنښت وبښئ چې موږ یې وڅکو او ځانونه پرې مشرفه کړو. موږ تر تا وګرځو، پر موږ توفکه چې آینده نسلونه مو په دې افتخار ونازیږي. د ملنډو د دې سیالۍ وړونکی مسګر شو، ځکه د شهزاده پښه یې د ښکلولو په موخه خپلې خولې ته نږدې کړه. مګر هغه په غوسه پر مخ په لغته وواهه. مسګر پاڅېد او په داسې حال کې چې خپلو ملګرو ته یې کتل ویې ویل: یارانو، هیله کوم یوه ټوکر راکئ چې زه پر مخ د باچا د پښې ځای وپوښم. زما د مخه هغه ځای چې د واکمن پښه پرې نښتې ده مقدس او محترم دی. سره د ننه څخه هرې کوڅې، سیمې، څلور لارې او لویې لارې ته ځم او خپل د مخ دغه برخه د سلو شلنګو په بدله کې لارویانو ته ورښکاره کوم او باور لرم چې په دې ډول به ډیر لوی سرمایه‌دار راڅخه جوړ شي. مسګر د ریشخند وهلو په موخه دې لوبه کې دومره وړاندې ولاړ چې ملګرو یې نه یوازې په ډیره مینه ستاینې کولې، بلکې یو ډول حسد یې هم ورسره پیدا شو. د ځوان پاچا سترګې د سخت شرم له امله لندې شوې او په زارۍ ډوله لهجه یې وویل: که مې دې ناځوانو ته تاوان هم ورسولی وای، چلند به یې تر دې خراب شوی نه وای. مګر ما مینه ورسره وکړه، سمه لاره مې ور وښوده او دا مې پای شو.